بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به وای. زميح الله زاهد یم. د تیر پر بیا هم غواړم تاسو ته د لسم ټولګي د بیولوژي څخه پر روغتیا او سلامتیا باندې د الکول او درملو اغیزې تر سرلیک لاندې موضوع تشریح کړم. په تیر درس کې موږ او تاسو ویټامینونه ولوستل. ویټامینونه چې د بشپړې غذا لا ډلې څخه یا د غوره ترکیب څخه وو، یعنی بشپړه غذا باید په خپل ترکیب کې د نورو موادو ترمنځ چې موږ او تاسو ویلي وو ویټامینونه هم ولري. موږ او تاسو ویټامینونه وپېژندل، په دې باندې وپوهېدلو چې ویټامینونه نوو کشف شوي انسانان د څومره ناروغیو سره لاس او ګرېوان وو، د هغو سره د څومره ناروغیو سره مخامخ کېدل. ویټامینونه موږ او تاسو په څو برخو باندې وویشل؟ آفرین، ډېر ښه، په دوو برخو. آفرین. په اوبو کې منحل ویټامینونه کوم وو؟ بالکل سی ویټامینونه او د بي کورنۍ ویټامینونه. ډېر ښه. او په شحمو کې منحل ویټامینونه. ډېر ښه. ډي ای که ای ویټامینونه وو چې د زیاتوالي او کموالي په نتیجه کې د انسان په بدن کې مختلفې ستونزې او ناروغۍ رامنځته کېدې. نن به موږ او تاسو په خپل درس کې وویو چې الکول او درمل د انسان په سلامتیا باندې څومره اغیزه لري. الکول او مختلف درملونه دا د انسان په بدن باندې یا د انسان د روغتیا او سلامتیا باندې څومره اغیزه لري. تاسو د الکول د نامه سره آشنا یاست. الکول تاسو په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې لیدلی دي. هغلته د انټي بیوټیک دوا یا درمل په ډول ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. راځو دې ته چې الکول د انسان په سلامتیا او روغتیا باندې څه اغیزه لري. د دې ترڅنګ درملونه چې مختلف ډولونه لري دا د انسان په صحت او روغتیا کې څه رول لري. هر هغه ماده چې د انسان د بدن په عمل باندې یا د بدن په اعمالو باندې د اغیزې توان ولري د څه په نامه یادیږي؟ آفرین، د ډرګ یا درمل په نامه سره یادیږي. تاسو په نن اول درس کې اولینی موضوع چې تاسو زده کړه هغه څه دی؟ هغه مو درمل وپېژندل. هغه کیمیاوي ماده یا هر هغه کیمیاوي ماده یا هر هغه کیمیاوي مواد چې د انسان د بدن په اعمالو باندې د اغیزې توان ولري د څه په نامه یادیږي؟ شاباس، د درمل یا ډرګ په نامه سره یادیږي. درمل د بدن د اغیزې له مخې مختلف ډولونه لري. تاسو په خپل ژوند کې د درملونو زیات ډولونه پیژنئ. د مثال په ډول لکه کوم درمل؟ آفرین، د درد ضد. شاباس، آفرین. دویم د بکتریا ضد چې تاسو ورته څه وایئ؟ آفرین، انټي بیوټیک چې ورته وایئ، لکه د اموکسیسیلین او ازیترومایسین او دا شان د بکتریا ضد. دریم د حساسیت ضد. شاباس، د حساسیت ضد. څلورم هم څه شی؟ څلورم په اعصاب باندې اغیزمن درملونه یا په عصبي سیستم باندې اغیزمن درملونه چې هغه په عصبي سیستم باندې تأثیر لري. همدارنګه د درملونو د استعمال طریقې هم مختلفې دي. مختلف درملونه مختلفې د استعمال طریقې لري. ځینې خوړل کیږي، ځینې څښل کیږي، ځینې پیچکاري کیږي او ځینې هم د ملهم په ډول باندې په پوست باندې سره کم کیږي، موښل کیږي. مختلف ډولونه تاسو په ورځني ژوند کې ورسره آشنا یاست او د مختلفو درملونو استعمال مو کړی. موږ او تاسو د زیاتو دردونو لکه د غاښ درد، د سر درد، د ملا درد، د پښو درد، د ټولو دردونو سره آشنا یو. د درد آخذې یا د نیورونونو د آخذې په واسطه باندې د دې سیګنالونه چیرته ځي؟ مغز ته رسیږي. یعنی د درد آخذې شته په نیورونونو کې یا نیوروني آخذې چې دي هغه درد سره کم کوي، د یو سیګنال په ډول باندې خلي او چیرته انتقالوي؟ هغه مغز ته انتقالوي. د درد ضد درمل چې د تسکین کوونکي درمل په ډول موږ تاسو پیژنو دا د درد آخذې باندې تاثیر کوي، هغه بلاکوي ترڅو درد وانخلي. یعنی سیګنال چې د درد په اساس باندې مغز ته رسیږي هغه وانخلي، هغه دروي. هغه درمل چې یوازې درد له منځه وړي او په هوښیارۍ باندې کوم تاثیر نه لري، یعنی بهوشه کوونکي نه وي، د څه په نامه یادیږي؟ هغه د انالجیزیک په نامه یادیږي. د درد ضد درملونه چې تاسو موږ تاسو تعریف کړل چې یوازې درد له منځه یوسي، په هوښیارۍ باندې کوم تاثیر ونه لري، هغه ته څه ویل کیږي؟ هغه ته انالجیزیک ویل کیږي. شاباس.
دوته انالجزیک درمل په نامه سره یادېږي چې ښه مثال یې تاسو په خپلو کورونو کې استعمال کړي دي دا دواوې هغه اسپرین دي مثلا پراستامول دي او نور ډولونه شته چې د درد ضد په اساس باندې د درد ضد لپاره کارول کیږي ځینې داسې درملونه هم شته چې په یوه وخت کې هم درد له منځه وړي او هم د انسان په عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي د ویده کېدو لامل کیږي چې دوامداره استعمال یې د ناروغ د اعتیاد لامل ګرځي ځینې درملونه چې په یوه وخت کې هم درد له منځه یوسي او هم په عصبي سیستم باندې تاثیر واچوي چې آن د ویده کېدو لامل ګرځي زیات خوراک دا د اعتیاد رامنځته کوي دغه درملونه د نشهیي توکو په نامه سره یادېږي هغه درمل چې په یو وخت کې هم درد او هم بهوشي راوړي یا د خوب د زیاتېدو لامل کېږي دا د اعتیاد لامل ګرځي او دا د نشهیي توکو په نامه سره یادېږي زیاتره نشهیي توکي د څه شي څخه منځته راځي آفرین د کوکنارو څخه منځته راځي د کوکنارو له دانو څخه یا د کوکنارو له نبات څخه منځته راځي څرنګه چې زیات درملونه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور دي خو بیا هم په خپل سر استعمال یعنی اکثریت د درملو چې دي موږ تاسو د خپل صحت د آرامښت یا د مسؤلیت لپاره کاروو خو که چیرې دغه درملونه د ډاکټر د معالج ډاکټر له مشورې څخه پرته وکارول شي بیا د موږ تاسو بدن کې مختلف زیانونه را پیدا کولی شي د څښلو ځینې توکي چې موږ استعمالوو د مثال په ډول د څښلو په ډله کې موږ تاسو چای ډېره ورته جوړه وي د اکثرو خلکو چای کومه ماده لري آفرین ګورئ د څښلو په اکثریت موادو کې چې له هغو ډلې څخه موږ تاسو شوي یو چای د اکثریت کیمیاوي توکي یا درمل لري د مثال په ډول چای څه لري کافین لري کافین چې دی دا ستړیا له منځه وړي د دو اغېزه په بدن باندې یوه ستړیا له منځه وړي او په پښتورګو باندې تاثیر کا د خالی ادرار یا تشو متیازو د زیادښت لامل ګرځي تاثیر تشه باوله یا تشه متیاز څنګه کوي ډیروي همدارنګه په قهوه کې ځینې کسان د قهوې ډیر شوقي وي قهوه کې په قهوه کې هم کافین شته دي چې د خوب ضد خاصیت لري همدارنګه په تنباکو کې نیکوتین شتون لري تنباکو چې تاسو په مختلفو طریقو سره د استعمال سره بلد دي تاسو بلیدلی وي کوشش وکړئ د استعمال څخه ځان وژغورئ ځینې کسان تنباکو د نسوار په ډول کوي خولې ته اچوي ځینې څکوي په مختلفو طریقو سره د نیکوتین یا د تنباکو دوامداره استعمال سربیره پر دې چې غاښ او ری خرابوي د مرۍ او خولې د سرطان لامل هم ګرځي نو کوشش د دې څخه وکړئ چې نیکوتین لرونکي مواد یعنی تنباکو د استعمال څخه په کلکه ځان وژغورئ چې دا د دو په مختلف یا په مسلسله توګه استعمال د مرۍ سږو خولې د سرطان لامل ګرځي تاسو وپوهېدئ چې په تنباکو کې نیکوتین شته او نیکوتین څه دی نیکوتین په څه کې شتون لري په تنباکو کې شتون لري زیات استعمال یې د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي راځو له دې څخه وروسته موږ تاسو الکول پیژنو چې الکول څه دي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې الکول مایع ده څه ده یو مایع ده دا له څه څخه جوړیږي الکول له دانو او میوو څخه رامنځته کیږي یا جوړیږي وینې ته د داخلېدو سره سم چې لومړی تاثیر لري هغه په څه باندې لري هغه په عصبي سیستم باندې لري شخص خپل فکر او جسمي تعادل له لاسه ورکوي په دې اساس باندې د عصبي سیستم ډېر کمزوری کیږي د خارجي یا بیروني مربحاتو په وړاندې عکس العمل کمزوری کیږي یا ډېر چټک کیږي یعنی په دې کمزوری کېدل او چټکتلو کې د خپل نارمل حالت څخه موږ تاسو عصبي تعادل له منځه تلل وي چې کله د عصبي تعادل له منځه ولاړو ته ځان نشي کنټرولولای د ځان لپاره د اوسېدو محیط نشي برابرولای ته چې په هر ځای کې ناس وي هغه په ډېر ښه ښکارېږي ځکه چې ستا فزیکي تا عصبي تعادل له منځه تللی ته نشي درکولای چې د ما موقعیت اوس په څه حالت کې دی راځو په دې اړه به موږ تاسو یو لنډه ویډیو وګورو په ویډیو کې به د الکولو هغه تاثیر په عصبي سیستم وګورو تر اوسه موږ الکول یوازې انټي بیوټیک دوا په ډول باندې پیژندل چا به چې د الکول خبره کوله موږ به ورته د زخم مینځل سترګو ته راتلل الکول چې کله وخوړل شي او وچکل شي د درمل په ډول باندې هغه د انسان یعنی وینې ته چې داخل شي د څښلو او خوړلو څخه هدف
وینې ته داخلېدل دي چې په هره طریقه وي، که د پیچکارۍ په طریقه وي، که د څښلو له لارې وي، که د خوراک له لارې وي. کله چې د انسان بدن ته داخل شي، وینې ته داخل شي، لومړی په څه شي باندې تاثیر کا؟ په عصبي سیستم باندې تاثیر کا. الکول تاسو چې مایع ده د مختلفو دانو او میوو څخه منځته راځي. کله چې موږ تاسو ګورو له دغه 15 ډولونو څخه یا دغه 15 نشاوره توکو له ډلې څخه یو هم شدي، یو هم الکول دي. کله چې وچکل شي یا وخوړل شي، تاسو وینئ چې لومړی د انسان په کوم باندې سیستم باندې تاثیر لچوي؟ په عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي. په اعصابو کې د نیورو ترانسمیټر یا د عصبي پیغامونو د لیږد د ورکېدو لامل ګرځي، او همدارنګه د ډوپامین د تولید لامل ګرځي چې ډوپامین د انسان خوشاله ساتي یا د خوشحالۍ لامل کیږي. که چیرې د دغو الکولو په څښلو باندې یو څوک ولیدل شي یا وچکل شي، د هغو د انسان د هغو بدن کمزوری کیږي. همدارنګه جسمي او فزیکي تعادل یې له لاسه ورکول کیږي، یا هم ځینې وخت ډېر خواشینی کیږي، خفه کیږي. د الکولو څښل سړی دې ته عیاروي چې په دوامداره توګه وچکي، معتاد کوي یې. د حجراتو یا نسجونه کوشش کوي چې دغه په دوامداره توګه څنګه وخوري. دوامداره توګه څښل یې د انسان د زړه د بېنظمۍ، یعنې د حرکتونو د بېنظمۍ او د عضلاتو د خرابېدو لامل یې ګرځي. همدارنګه په ځینو وخت کې د لوړ فشار لامل ګرځي چې سخته راپېښوي. د دې ترڅنګ الکول په عصب په ځیګر باندې زیات تاثیر لري. کله چې ځیګر کې وینه تصفیه کېږي او الکول کې شتون ولري، زیاتې ناروغۍ په الکول په ځیګر کې رامنځته کوي او د حجرې د غشا د خرابېدو لامل ګرځي. همدې ترڅنګ په پانکراس غده کې هم زیات تاثیر لري چې د ناروغۍ ته د پانکراتایتس په نوم نومول شوی دی. مختلف د زیاتو څښلو په نتیجه کې مختلف سرطانونه لکه د خولې سرطان، د مرۍ سرطان، د ځیګر سرطان د دوه ناروغیو لامل ګرځي. د بدن د کمزورتیا لامل ګرځي، حتی تر دې وخته پورې چې سړی ان د ډاکټر هم کوي چې ډاکټر ته دی یوسي، او بالاخره د زیات استعمال یې د انسان د مړینې لامل ګرځي. موږ تاسو نننی درس د پروختیا او سلامتیا یا پروختیا او سلامتۍ د درملونو اغیزه ولوسته. درمل متعریف کړل هغه کیمیاوي ماده چې د انسان په بدن کې یا د انسان د بدن په اعمالو باندې اغیز توان ولري، د درمل په نامه سره یادېږي. درملونه د بدن د لپاره مختلف ډولونه درلودل. تاسو په دې اړه باندې پوهېدلو چې درملونه مختلف ډولونه لري. د مثال په ډول د درد ضد وو، د بکتریا ضد وو، د حساسیت ضد وو، په اعصابو باندې اغیزمن درملونه وو. د دې ترڅنګ موږ تاسو د ځینو خوراکي توکو په اړه باندې بحث وکړ چې ځینې څښونکي یا د څښلو شیان او ځینې خوراکي توکي هم کیمیاوي توکي یا درملونه لري. د مثال په ډول تاسو ولوستل چې په چی کې څه شتون لري؟ په چی کې کافین شتون لري چې د ستړیا ضد دي، په پښتورګو باندې تاثیر لري او د خالي ادرار یا متیازو د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ولوستل چې په قهوه کې هم کافین شته چې د خوب ضد کار کا، او په هغې څخه وروسته موږ وویل چې تمباکو په خپل ترکیب کې نیکوتین لري چې د ژایلو یا د څښلو په نتیجه کې انسانان په دوامداره توګه که چیرې دوا خوړل شي یا وژول شي یا وڅکول شي د سږو مرۍ د سرطان لامل ګرځي. وروسته مو د الکول زیان وویل چې الکول د انسان په بدن باندې کوم تاثیر لري. تاسو په دې باندې وپوهېدئ چې الکول یو مایع ده. کله چې انسان بدن ته داخل شي، لومړی اغیزه یې په عصبي سیستم ده. په عصبي سیستم کې د عصبي پیغامونو یا سیګنالونو د چټکتیا د کمښت لامل ګرځي او د انسان د عصبي تعادل د منځه تلو لامل ګرځي. همدارنګه د معافیت د کمزورتیا لامل کیږي چې ان ځینې وخت د مرګ لامل هم کیږي. راځو د درس وروستۍ برخو ته، پوښتنو ته. اوله پوښتنه هغه درمل چې یوازې درد له منځه وړي په کوم نوم سره یادېږي؟ په لومړي ځواب کې لیکل شوي انالجزیک، په دویم کې لیکل شوي د حساسیت ضد، په دریم کې لیکل شوي د بکتریا ضد، په څلورم کې هم لیکل شوي ټول سم دي. دویمه پوښتنه وي چای په خپل ترکیب کې کومه ماده لري؟ چې د هغو له ډلې څخه موږ تاسو ویلي چې اول نیکوتین، دویم ډوپامین، دریم کافین، څلورم الکول. د نننۍ ورځې درس مو په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضر یم، په متعال رب وسپارم. الله تعالی مل او ملګری شه.